بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. نن زه د سیفټي یو نوی ویډیو سره حاضر یم او زموږ نننی ټاپک دی سرکولر اکانومي یا دورانی اقتصاد. سرکولر اکانومي سیفټي سره ډایرکټ ټچ خو نه ده. که تاسو په دې باندې عمل نه کوئ نو ظاهري طور باندې په کم وخت کې څه نقصان یا جوړله یا مرګ دې نه نشي کېدی، خو په لانګ ټرم کې د دې په انوایرمنټ باندې یا په ماحول باندې ډېر زیات غټ اثر دی او د ماحول خرابتیا په وجه باندې که دا موږ نه فالو کوو نو خراب موسم به راځي او سیلابونه به راځي، بارانونه به راځي، ډېرې زیاتې ګرمیانې به راځي او د هغې په وجه باندې بیا ډېر زیات غټ ډیزاسټرز یا تباهانې کېدی شي. سرکولر اکانومي یا دورانی اقتصاد څه ته وایي؟ دې باندې د پوهېدو نه مخکې پکار دی چې موږ په لینیر اکانومي باندې ځان پوه کړو. لینیر اقتصاد یا برخنی اقتصاد یا لینیر یو لاین ته وایي، سیده لاین ته. زه به تاسو ته د دې د پوهولو لپاره لنډ یو مثال داسې درکم چې نن سبا زموږ د کنزیومرز مونږ یو، مونږ څیزونه استعمالو. زموږ دا عادت چې مونږ په دکان کې یو نوی څیز راوالو، هغه استعمال کو، د استعمال نه پس هغه وغورځو. یو لنډ مثال زه تاسو له د ډسپوزیبل کپس کوم کې چې مونږ اوبه یا شربت یا پیپسي څکو، مونږ دا د پلاستیک کپ راوالو، یو ځل پکې اوبه وڅکو، هغه بیا ټریش ته وغورځو. دا لینیر اکانومي د دا څیز لاړو کچرې یا ګند ته. د دې په مقابله کې سرکولر اکانومي هغه چې په کم کې مصرف کوونکي یا کنزیومر چې کوم دي هغه د یو څیز استعمال بار بار کوي. مثلا تاسو شیشې ګیلاس په کور کې ساتئ، هغې کې روزانه په کلونو باندې اوبه څکئ او بار بار استعمالیږي. نو دا د سرکولر اکانومي یو مثال کېدی شي. په دې کې تاسو هغه ګیلاس کچرې ته نه غورځوئ. تاسو دا سوچ وکئ که موږ د کلونو په حساب په یو کور کې 15 کسان اوسیږي او هر ځله یې اوبه وڅکلو لپاره د پلاستیک یو ګیلاس رالي، اوبه پکې څکي او دا ګیلاس پر یې کور کې غورځوي، نو یو کال پس به پر یې کور کې په سوونو زرګونو یا کېدای شي په لکونو ګیلاسونه د کچرې په شکل کې پراته وي. خو کوم د دې په ځای موږ یو یا دوه یا درې د شیشې ګیلاسونه کېږدو، په یې باندې اوبه څکو، نو ګند به په کور کې نه جوړېږي. همدغسې مثال بیا زموږ په کلي باندې اپلای کوي چې په یو کلي کې زر خلک اوسیږي او هغوی روزانه څیزونه استعمالوي او هغه کچرې د غورځوي، څومره ګند به جوړېږي. بیا یو ښار او یو ملک کې به د ورځې څومره کچره پیدا کېږي. نو سرکولر اکانومي کې څه چل کېږي چې موږ یو څیز کچرې ته نه ورکوو. او دا مثال صرف د دوباره استعمال په ګیلاس باندې نه دی. مثلا دا ګیلاس را پرېوتو او د مات شو، شیشه یې ماته شوه، دې نه پس موږ څه کوو؟ دا شیشې راوالو، ماتې ده بهر ګند ته یا کچرې ته وغورځوو. دا لینیر اکانومي ده. سرکولر اکانومي دا ده چې همدغه د کچرې ګیلاس راواغستلی شي، دا د شیشې کارخانې ته یوړلی شي، دا ویلی شي او دوباره یو نوی ګیلاس جوړ کړي. مطلب دا دی کچرې ته هېڅ هم نه ځي، چې کوم ستاسو ویسټ یا کچره ده هغه دوباره د یو بلې فیکټرۍ دپاره یا د یو بلې انډسټري دپاره ریسورس دی، د هغې دپاره یا د هغې دپاره دا یو خام مال دی چې د دې نه به دوباره ای خپل آیټمز یا څیزونه شروع کوي. موږ به چې کله واړه وو پخوا موږ به کتلي وو چې کوم دا کاربونیټډ ډرنکس دي، مثلا پیپسي یا کوکا کولا، دا به د شیشې په ګلاس کې، د شیشې په بوتل کې به دا راتله. که په 3 روپۍ به دا بوتل و، دوکاندار به موږ نه 15 روپۍ واغستې، 2 روپۍ به یې ځان سره کېښوی چې تا به 2 روپۍ واپس، تا به تش بوتل واپس یوړو د پیپسي د شیشې، هغه به تا له 2 روپۍ واپس درکړې. دا بوتل به واپس د دوکاندار نه فیکټرۍ ته تلو، هلته به صفا کېدو، بیا به دوباره پیپسي یا کوک یا بل شربت نه ډکېدو او بیا به دوکانونو ته راتلو. دا د سرکولر اکانومي یو ډېر زیات ښه اګزامپل و. اینه پس څه وشو چې د شربتونو کمپنیانو والا خپلې خرچې کمولو لپاره چې یاره دا بوتل یې واپس راغونډول دي، دا وړل دي، په دې باندې ډېر زیاته خرچه کېږي، ټرکونه پکار دي، خلک ګاډي پکار دي، به شمارې او ماتېدل به. د هغې ټولو نه بچ کېدو دپاره هغوی څه وکړه؟ ای پلاستیکي بوتل یې راوویستې او هغه چې مونږ کله الو نو پیسې زمونږ نه دا پلاستیکي بوتل والي او هغه بوتل بیا مونږ واپس وغورځوو.
نو ای په بوتل په پلاستیکي بوتل خالی باندې پیسې وګټي، په شربت باندې د نو وګټي، او هغې ته پس د غونډولو خرچه یا د ماتېدولو یا د شمارلو د دې لپاره زرګونو لکونو خلک په کار وو، ټوله خرچه یې د منځ نه وویسته. نو دا ای د سرکولر اکانومي نه یو لینر اکانومي ته راغه. او دا پلاستیک بوتل څنګه چې ما مخکې اگزامپل ورکو، تاسو اوس که یې وغورځوئ نو دا کچرې ته لاړې شي. چې د دنیا کم اډوانس ملکونه دي نو هغوی واپس سرکولر اکانومي طرف ته راځي، او د هغې کنسپټ دا دی چې کچرې ته به یو څیز هم نه غورځولی کېږي، نه د کنزیومر په لیول باندې چې کم خلک څیزونه استعمالوي دی طرف ته به هم کچره نه کریټ کېږي، او کمې بیا چې بیا غټ غټ بزنسز دي نو هغوی به هم کچره نه کریټ کوي. او د دې شاته مختلف وجوهات دي. یو خو چې کومه غټه وجه ده هغه دا ده چې کوم را میټیریل دی، خام مواد دی، نو هغه میلاوېدل ګران دي. ځکه تاسو به اوس نن سبا یو ډېر غټه ایشو چلیږي ریئر ارث میټیریل. او ریئر ارث میټیریل د دې موبایل یا د نوي ټکنالوژي دپاره څومره چې مشینان نوي استعمالیږي د هغې په الکترانکس کې پکارېږي، خو هغه اویلیبل نه دي، ریسورسز نشته دی. نو د هغې دپاره غټې اډوانس ملکونه چاینا څه کړي دي، هغوی اربن مایننګ شروع کړی دی چې بجای د دې نه چې ای افریقې ته ځي او د هغه ځي نه د ځمکې نه ریئر ارث میټیریل روباسي، کم موبایل چې استعمال شوي یا ټیویان یا نور د الکترانیک څیزونه استعمال شوي په ښارونو کې هغه خلک کچرې ته غورځوي، نو هم د هغه استعمال شوي الکترانیک څیزونو نه واپس ریئر ارث میټیریل یا کاپر یا ګولډ یا نور کوم څیزونه چې الکترانکس کې استعمالیږي یا دوباره روباسي. دې نه علاوه سرکولر اکانومي دویمه چې کومه غټه فایده ده ویسټ منیجمنټ دی، چې په لینر اکانومي کې تاسو له کور مثال درکو چې په کور کې تاسو ګنده کپونه خالی کپونه غورځوئ، کور به د ګنده ډک شي. دغه رنګه ټول ښار یا ټول ملک کچره غورځوي مسلسل، او دا کچرې د دوباره استعمال څه پروګرام جوګاړ نه جوړیږي، نو دا ټوله کچره به کوم ځای کې ځای کوي ته لینډ فیل ځای وایي، څنګه چې زموږ په کلیو کې پخوا ډیرانونه وو لینډ فیلز ته دا کچره غورځېږي، خو دونه لینډ فیلز ایریا هم نشته دی. او که ته یې لینډ فیل ته غورځې نه بیا دویمه څه مسله جوړېږي چې دغه لینډ فیلز نه د ماحولیات مسله راځي، د پلوشن مسله راځي، په ځمکه باندې پلوشن یا دې نه ډېر زیات خطرناک ګیسز واپس فضا ته او هوا ته ځي خورېږي، او په دې باندې چې بارانونه کېږي او د بارانونو اوبه د لینډ فیلز یا د ډیران په ترو ځمکې ته ځي، نو هغه ښکته ټوله د ځمکې اوبه هم ځان سره ګنده یا کنټیمینیټ کړي. نو دې مقابله کې که موږ سرکولر اکانومي ته راشو، د کچرې غورځولو په ځای دا کچره راوالي او دا دوباره ریسایکل کړي، نو هغې کې څه کیدی شي چې د کلایمیټ یا د ماحول د پلوشن ټوله مسله ستاسو حل شوه. او څلورم چې کومه غټه خبره ده نو دا ده چې د سرکولر اکانومي یا ریسایکلینګ چې کوم دی دا نور نوي بزنس اپرچونیټیز پیدا کوي. که یو ملک په ریسایکلینګ باندې کار شروع کړي دی دپاره بیا خلک او انډسټریز او نوي جابز به کریټ کیږي، نو دغه دی بیا یو بله فایده ده. او په دې ټولو کې ملک ته پیسې بچت کیږي. مثلا یو کور کې څوک د غوړي استعمالي او دی ټیمان نږدې او هغه بیا اخر کې کباړي باندې ماشومان ځان له خرڅ کړي ته له 100 روپۍ میلو شي، نو دا د یو کور ګټه ده. دغه رنګ که د کروړونو خلکو ګټه رایوځای کړی شي د ټول ښار، نو یو په کروړونو اربونو روپۍ سرکولر اکانومي په امپلیمنټیشن باندې ځان ته بچ کولی یا ګټلی شي. دا سرکولر اکانومي مختلف ملکونه اوس څنګه امپلیمنټ کوي، څنګه انشور کوي. موږ به د هالینډ یا د نیدرلینډ مثال والوی ځان ته ګول ایښی دی چې موږ به په 2050 کې 100% سرکولر اکانومي وو. د دې مطلب دا دی چې په 2050 کې به په نیدرلینډ کې کچرې یا ګند ته هېڅ څیز نه غورځولی کېږي، به هر څیز له که مطلب لکه کپړې دي په دې کې مختلف سټیپس دي د ریسایکل نه مخکې. اول خو دا دی چې ری یوز شي، مطلب دا دی چې کپړې بجای د دې نه فاسټ فیشن چې څه ته وایي چې بس 3 ځل دې واغوستې او دې غورځولې، نو ډیوریبل کپړې داسې کپړې څنګه چې زموږ مشرانو استعمالول چې په کلونو استعمالیدی شي. دې نه علاوه بیا چې مطلب دا دی دا کله یو کنزیومر یو سړی استعمال کړي او غورځوي چې کچرې ته یې غورځوي هغه نه به پې ټیکس هلي. ټیکس په پیوالي هلي ځکه چې د دې کپړو ځي ته رسولو باندې اوس د حکومت خرچه کېږي. د حکومت به څه کوي، دغه کپړې بل استعمال به راوباسي.
مثلا میز ته کېدای شي هغه وغورځېږي او یې نه د نور څه بټن یې ترې وباسي او پس په بل شي کې استعمال کي یا دا کپړه کټ کی او آرټیفیشل ګلونه ته جوړ کی مطلب کپړه به په هغه فارم کې وي خو دوباره به بیا استعمال شي بیا د هغې نه پس نور فیکټریانې چې دویم کنزیومر یې مه غورځوئ نور فیکټریانې به لګېدلي اوس چې نن سبا کم اکثر کپړې دي نو 30% کاټن دی 70% پولیسټر یا پلاستیک دی نو داسې فیکټریانې لګېدلي چې د ټولو نه دا پولیسټر دوباره روباسي دوباره یې ریسایکل کړي او دوباره ترې نه نوی تار او نوې کپړه جوړه کړي او دې لپاره اوس فیکټریانې لګېدلي دي دا ما تاسو ته د کپړې مثال در ولېږلو دغه رنګ د خوراک چې کوم سیزونه دغه نه غورځېږي رسټورنټس نه یا کورونو نه یا کچن نه د هغې نه یې مختلف قسمه سره جوړوي د رسټورنټس نه چې کوم تیل روزي په یو ای کې یو ډېر مشهور د رسټورنټس یو برانچ ته یې څه کوي په عرب امارات دوبۍ کې چې کوم غوړي کې یې چکن فرای کوي هغه غوړو نه یې بله فیکټري لګولې د هغه غوړو نه ډیزل جوړوي او هغه ډیزلو باندې خپل ټرکونه کم چې دی په کپنۍ کې پکاري لګي نو هغه ټرکونه یا ګاډي په هغه ډیزلو باندې چلیږي دا رنګ هر یو سیز په سرکل کې روان دی مطلب دا دی چې یو سیز تاسو وغورځوئ یا کچرې ته نه ځي بلکې هغه د نیکسټ انډسټري دپاره یا د یو بلې کارخانې د صنعت دپاره خام موادو په شکل کې موجودي هالینډ دا هم کړي دي چې کم نوې بلډینګ جوړیږي خاص پرسنټیج یې ښی دی چې دونه پرسنټیج به تاسو په دې کې ریسایکل میټیریل استعمالوئ یو بل چې کوم ای سیز کړی دی چې لکه اوس مثلا د ټي وي یو فیکټري ده نو ای بزنس ماډل ای له بدل کړی دی ټي وي فیکټرۍ ته ویلي چې تاسو دا مه ګڼئ چې موږ یو ټي وي جوړ کړو هغه موږ خرڅ کړو بلکې د دې مثال داسې دی تاسو یو ټي وي یو سړي له ورکړو هغه په کرایه واغوستو هغه 15 کاله استعمال کړو 10 کاله 20 کاله 30 کاله چې دا ټي وي دی کله واپس د دنی په کار نوی علي یا خراب شي دی غورځول غواړي نو دکه چې چا ډومبنۍ جوړ کړي دکه فیکټري به دا ټي وي واپس علي د دې نه چې کومې د کار پرزې بټنې دننه الکترانکس آی سیز مدربورډ کاپر کوم سیزونه چې دوباره استعمالولی شي یا به دوباره استعمال کی چې کوم ریسایکل کولی شي یا به ریسایکل کی او دوباره به هم د دکه میټیریل نه هغه یو نوی ټي وي بل جوړ کی یو بل فارم چې کوم دی ایکسټینډډ پروډیوسر ریسپانسیبیلیټي زما په خیال داسې یو ټرم یوز کیږي هغه دا دی چې اوس په انډسټریز باندې چې کوم ای سیزونه پروډیوس کوي لکه ما تاسو له ټي وي مثال درکو یا د ریډیو یا د موبایل فون نو دا نه چې دا د خرڅ کو دې ته بېغمه شو دی اوس داسې قانونونه په ملکونو کې جوړ کړي شو چې د ټوټل استعمال یا لایف سایکل نه پس په عمدکه خپل جوړ شوي چې کوم د دې پروډکټس دي دا به دوی واپس رالي او واپس به ریسایکل کوي دغه رنګ به سرکولر اکانومي ته دی مطلب دا وده ورکوي په کنزیومرز باندې هم ټیکسونه یې ولګول چې کوم کنزیومر تاسو ډیر ملکونه داسې دي چې کچرا یا ګند غورځولی نه شي دی خپل ټیکس ته یا به ورکوئ په جاپان کې کومه هم کچره غورځوئ یا تقریبا 3-4 قسمه سارټینګ دی کیږي یعنی ډسټریبیوشن کیږي زموږ خاول مطلب لکه د کچرې دغه د غورځولو ډرمونه شته نه په جاپان کې 4 قسمه دي یو کې مطلب دا دی کچن سبزیانې یا فروټ وغیره چې کوم پاتې یا غورځولی شي یا ترکاري یو کې شیشه غورځېږي یو کې چې کوم دی پیپر یا کاغذ وغیره غورځېږي او یو کې میټالیک سیزونه مطلب لکه د پیپسي د الومینیم ټین بوتل دا سیزونه غورځېږي او دا واپس ریسایکلینګ ته ځي او دې څوک څه غورځوي باقاعده دی نه سلی دغه رنګ فنلینډ هم دی کې مطلب لکه فنلینډ هم یو ملک دی په کې ډېر زیات کار کړی دی یورپین یونین اوس یو بله لا قانون پاس کو رایټ ټو ریپیر ستاسو د مرمت کولو حق مطلب دا دی لکه چې په یورپین یونین کې اوس کم ګاډي یا موبایل یا څه څیزونه پراډکټس هم خرڅېږي نو هغه په کپتانو باندې لازم کړي دي چې دا داسې وي چې د دې ریپیر یا د دې دوباره جوړول هغه اساني دغه رنګ د دې ریسایکل کول هم اساني مطلب لکه یو وړوکی فالټ راغو نو دا داسې نه چې بس اوس به یې خلک غورځوي بلکې دوباره به د هغې استعمال اساني ساري د ریپیر کول به دوباره اساني او دا کنسپټ صرف د مالداره ملکونو نه دی روانډا یو ډیولپینګ کنټري ده ترقي پذیر ملک خو په خپل ملک کې د سنګل یوز پلاستیک باندې بین لګولی دی او دغه وجه چې د هغوی کوم
کیپټل یا کیګالی یو ښار دی، هغه د افریقې په ټولو نه صفا ښارونو کې دی شمار کیږي. اوس که سرکولر اکانومي طرف ته یو ملک یا یو ښار یا یو صوبه نه ځي نو څه چل به وشي؟ د دې به ډېر زیات خراب اثرات دي. څنګه چې ما تاسو ته ووې کور مثال مې له درکړو چې پکې روزانه خلک ډسپوزیبل ګلاس استعمالوي او بیا یې غورځوي، نو که دغه رنګ دنیا په لینیر اکانومي باندې روانه وي او سرکولر ته نه ځي نو د دنیا چې کوم ویسټ دی دې کې به 70% اضافه وشي چې کومه کچره پیدا کیږي. بله خبره دا ده چې کوم د ځمکې کوم ریسورسز دي یا کوم خام مال دی دا به په کمېدو باندې روان شي. 45% ګرین ګیسز به سوا شي او دا پلاستیک استعمال که په دې ریټ باندې روان او دا ریسایکل کیږي نه نو په 2050 کې به په سمندر کې د وزن په لحاظ سره دونه معیار نه وي څومره چې پکې پلاستیکي لکه ګن به پکې د معیارونه زیات وي او دې پوجه باندې به د خام مال قیمتونه هم ډېر زیات وخیږي. موږ له هم کار دي چې کوم څیزونو باندې موږ عمل کولی شو. ترقي یافته ملکونو کې الریډي کوم انډسټریز کوم ټرینډز چې روان دي د نورو خلکو نه نورو چارچاپېره د خلکو نه د نالج باډي نه استفاده وکړو او دغه طرف ته زموږ کوم خلک او انډسټري هم لاړ شي. او به څنګه کېږي څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې ډیزاین فار ډیوریبیلیټي داسې څیزونه جوړ کړی شي چې پایداري ډېره موده چلیږي، د هغې ریپیر یا د هغې مرمت اساني دوباره ریپیر کېدی شي. ویسټ سیګریګیشن کېدی شي، ریسایکل کولو لپاره کور نه چې کوم څیزونه موږ غورځوو چې کې د خوراک مواد بیل، پلاستیک بیل او میټالیک پارټس بیلي، کپړه بیلی او د دې لپاره دغه رنګ بزنسز جوړ کړی شي و چې په واړو په وړوکوالي کې بلکې اوس هم پاکستان کې کباړیان ګرځېږي او هغوی چې کوم دی موږ نه کچرالي او دا چېرته وپځي دا بس ریسایکل ته ځي. او دا د دغه سرکولر اکانومي یو وړوکی غوندې مثال دی خو دا په غټ سکیل باندې کول پکار دي. او دې نه علاوه چې کوم ملکونو الریډي په دې کې کار کړی دی، کومو ښارونو په دې کې کار کړی شي، دې نه سبق زده کړو او خپل مشران په دې باندې کنوینس کړو چې یو ښه ملک جوړول صرف روډ یا ناله یا ټرانسفارمر نه وي بلکې د کولو ډېر زیات کارونه دي چې باندې توجه ورکړی شي او هغه څیز وکړی شي نو زموږ به هم د نورو ملکونو په رنګ ترقي یافته ډېر په کم ټایم کې او ډېر په اسانه باندې کېدی شي. نو اخري خبره دا ده چې بجای د دې نه چې موږ دا سوچ وکړو چې یاره زموږ ملک دا افورډ کولی شي چې په دې باندې عمل وکړي، د دې په ځای موږ له دا تپوس کول پکار دی چې کیا چې دا موږ افورډ کولی شو چې ویې نه کړو، مطلب دا دی په دې باندې عمل نه کول ډېر ګران پرېوتی شي. او څنګه چې ما د ویډیو په شروع کې ذکر کړی چې دې کې به تاسو ته د سیفټي څه خبره نه ښکاري خو که دغه طرف ته موږ نه ځو زموږ ویسټ زیات کریټ کېږي، پلوشن به راځي، د وجې نه به بیماریانې خورېږي، ګرین هاوسز به راځي، د هغې نه به ایډورس ویدر افیکټس راځي، تیز بارانونه، کلاود برسټنګ، سیلابونه او قحط وغیره به راځي. او دا د اسلام د بیسیک اصولو خلاف هم دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک د کمی بیشي معاف کړي چې مفهوم داسې د حدیث شریف چې په سیند کې ولاړې نو هم اوبه مه ضایع کوه چې سیند کې اودس چاردام کې نو په یې باندې یو پریکټیکل عمل دی چې د ریسورسز ضایع کول بند کړی شي. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله پاک اصلي حفاظت کولو والا دی. مهرباني د لوی الله په امان او سیفټي سره ریلیټډ HEC سره ریلیټډ نور ویډیوز په دې چینل شته ویې ګورئ، لایک شیر سبسکرایب یې کړئ. د الله په امان. السلام علیکم.